چرته که زړه نه مې خندا کړې وي مړ دې شمه که خوشحالي مې په دنیا کړې وي مړ دې شمه او که مې په نیمه لار کې پرېښی میرات دې شمه که مې په نیمه لار کې پرېښی میرات دې شمه که مې په مینه کې جفا کړې وي مړ دې شمه او که مې په ذکر نه وي کړی دوزخي دې شمه که مې په ذکر نه وي کړی دوزخي دې شمه که په تسبو دې ما ریا کړې وي مړ دې شمه او ته به یې چرته چا سره به یې د دې نه بغیر که مې اشنا بله سودا کړې وي مړ دې شمه. ډېر ښه دی. سلامونه ملګرو، ستړي مه شئ. ګلزمان بېقرار یم او د خپلې پاڼې ګلزمان بېقرار نه تاسو ته نیغ یم په دغه تمه په دغه هیله چې روغ جوړ به د سیاف په جامو به قدرمنو نن راغلی یم تهکال بالا شهید آباد سیمې علاقې ته او خپرونه مو را جوړه کړې ده د ډېر ښه لیکوال ځوان او تاند لیکوال خانزیب خلیل صاحب سره. نو راځئ موږ سره اوسئ. غزل مطلب ده چې ساقي جام را لرا که لږ نشه مې که چې ځم بلها مودې نه ستړی یم دمه مې که چې ځم په زړه کې مې ساتي او که نه ما غواړي که نه جانا نظر شفوي په فیصله مې که چې ځم یا زړه باندې مې یخې اوبه توی کړه د دیدن یا اوس یې زما ښه لمبه لمبه مې کړه چې ځم ډېر ښه دی. چې خلک مې تیارو کې په تلي کې ګرځوي ای خدایا د هر چا د لار ډیوه مې که چې ځم او چې هر چا ته څرګند کړم داغونه د خپل مخ خانزیبه یوه داسې آینه مې کړه چې ځم. ډېر ښه دی. مطلب چې هلته په خلکو زلزله راغلی چې کوم محفل کې ستا نامه راغلی د مرګي زار شم مرګې څومره ښه دی د مرګي زار شم مرګې څومره ښه دی هغه چې نه راتله هغه راغلی نن مې زاړه زخمونه بیا تازه شو نن مې زاړه زخمونه بیا تازه شو نن مې بیا هغه چمکې شپه راغلی چې دا پتنګ دغې ډیوې لتلې که دې پتنګ له دا ډیوه راغلی چې زما سترګې شړندې قسمته نو اوس پې څه که آینه راغلی او تعبیر یې نه وي جدایي خانزیبه تعبیر یې نه وي جدایي خانزیبه خوب کې بیا لاره خوب کې په لاره هدیره راغلی. ډېر ښه. غزل زما او ستا او د ماښام خبرې ډېرې وشوې زما او ستا او د ماښام خبرې ډېرې وشوې بس که ساقي نورې د جام خبرې ډېرې وشوې راځه چې کینو یوه سمه فیصله پرې وکړو د دې فرقې اسلام خبرې ډېرې وشوې په نصیحت ونه شوه ډېر نصیحتونه وشو په نصیحت ونه شوه ډېر نصیحتونه وشو پرېږده د دغه اوده کام خبرې ډېرې وشوې یو څو خبرې ښې بې باک او ښې بې شرمې وکړه زما لالیه په پام خبرې ډېرې وشوې او هغې ملګرو ته ویل بس دی خانزیب پرېږدی پرېږدی د دې سړي بدنام خبرې ډېرې وشوې. ډېر ښه خانزیب صاحب. نور څه جناب؟ غزل دی چې اوبو باندې هم لګي هغه اور یې ته یو امر یې یو حکم یې یو زور یې چې په چا کړې خوله ورخخه هغه تیر کړې ته اشنا د انسان شکل کې منګور یې پر هرونه مې چې ورشي لږ جانانه مخامخ راشه زما د زړه ټکور یې چې کاڼه ورته هم بند کړي خپل غوږونه د صحرا په خاموشۍ کې داسې شور یې او ګرځي هغه یو سړی سپینو جامو کې ګرځي هغه یو سړی سپینو جامو کې ته خانزیب چې د چا په تهمت توري سو شعر نور دی چې د کام وینه دې کړه تویه بختوره د کام وینه دې کړه تویه بختوره تا نظار شمه سرکاره جادوګره چې لږ ځان ورته چمتو کړم ځان هوښیار کړم خدایه دغه زندګي کړه بیا د سره. ډېر ښه شعر دی. او لا مزدور لور له جامې راوړي نه دي لا مزدور لور له جامې راوړي نه دي ته لږ صبر شه لا مه راځه اختره او زه د ډېرو بلاګانو په خلو راغلم ته راونوتې ما پسې تروره او د جنت دروازې بندې شوې کمبخته د جنت دروازې بندې شوې کمبخته مور دې مړه د زر را درومه مسافره او څو شعرونه نور ودرې پرېږده سړیه په نشو د زړه نه نوځي څوک پرېږده سړیه په نشو د زړه نه نوځي څوک د دې سګرټو په لوګو د زړه نه نوځي څوک هغې ویل چې په رښتیا د زړه نه نوځي څوک ما ورته ویل هو
د زړه نه نوځي څوک هاي هاي ډیر ښه دی یار او صحیح ده زه د شپې راپا به سم تهجد به وکړم صحیح ده زه د شپې راپا به سم تهجد به وکړم هاي هاي خو مولا جانه په سجدو د زړه نه نوځي څوک هاي هاي ډیر ښه یار او د سترګو رپ کې شیخانزې به رادننه زړه ته د سترګو رپ کې شیخانزې به رادننه زړه ته بیا په مودو د زړه نه نوځي څوک ډیر ښه دی خانزې به یار ډیر ښه دا یو اخیری غزل دی درته وایم چې وګوره ظلم لا تیری کوي دا ښه نه کوي هم راپسې جانان خیرې کوي دا ښه نه کوي پرون مې ولیدو د سود پیسو کې څښاتې ویستو نن په منبر ناست مسلې کوي دا ښه نه کوي او دلته کاڼه دي خلک نه اوري د چا غږونه که په دې ښار کې څوک ټپې کوي دا ښه نه کوي او ریبار ته وی ویل د بل شومه هغه ته وایه که راپسې اوس شوګیرې کوي دا ښه نه کوي او ما ورله سر تلي کې روړلو خانزیب خلیله که یار په دې کې هم نخرې کوي دا ښه نه کوي دا یو درې شعره دي چې نن په خاموشه خوله مسکا یې کړې زما دردمن زړه ته دعا یې کړې زمونږ په چم کې یوې زبرګې پیغلې مجبوره شوې ده ګډا یې کړې او شمې خو دومره قرباني ورکړې ځان یې سېزلی دی رڼا یې کړې دا غزل پوره نه دی ډېر ښه دی او ډېره زیاته مننه غزل مطلب دی چې نه جنګ نه کوم جي زما زیارت غواړم زه مینه ناکه یم هر حال کې محبت غواړم یار د رقیب په څنګ کې وینم دنیا ورانه کړه زر اسرافیل شپېلې ووهه قیامت غواړم او چې د سحر نه تر ماښامه وي د غم تسلسل په داسې حال کې به مرګی زه حکومت غواړم د مقناطیس په شان چې یار ځان پسې راکاږم بس یوه داسې وظیفه درنه حضرت غواړم او خانزیب خلیله چې د ستا د مینې سوال کومه زه لیونی یم د خدای نه مصیبت غواړم ډېر ښه دی خانزیب خلیل صاحب ډېره زیاته مننه چې موږ ته مو وخت راکړو یاره مننه به ستاسو کوو ډېره زیاته تاسو موږ له وخت راکړو قربان مو شم